ډېره موده وشوه د ځان سره چې نه ښکارمه. ډېره موده وشوه د ځان سره چې نه ښکارمه او ډېر مې ارمان دی چې د خپل ځان سره وښکارمه. زبردست. مننه. او هغه زما پښتون ښایسته دی 100% هغه زما پښتون ښایسته دی 100% او په هغه ښکلي 100% زه ښکارمه. ډېر ښکلی زبردست شی. مننه. او زما په تور رنګ خطا مشي زه به تور یم خو ستاسو دا شعر ډالي وي چې زما په تور رنګ خطا مشي زه به تور یم خو ښکلي مې سترګو کې ساتي ورته رانجه ښکارمه. ډېر ښکلی زبردست. ډېره مننه. مننه. او زما صحرا یې تیره شوې په اوبو کې د جوړ زما صحرا یې تیره شوې په اوبو کې د جوړ ځکه هغې ته په سینه کې اوس خپل زړه ښکارمه. مننه. او زه د خپل ځان نه یوې ډډې ته خفه ناست یم زه د خپل ځان نه یوې ډډې ته خفه ناست یم چې د خپل ځان نه زه خفه داسې په سخت ښکارمه. زبردست. مننه. او د سوچ خبره ده چې ودرېږم هندارې ته زه د سوچ خبره ده چې ودرېږم هندارې ته زه ولې فراقه پکې زه اوبه ښکارمه. ډېر مې ارمان دی چې د خپل ځان سره وښکارمه. ډېره موده وشوه د ځان سره چې نه ښکارمه. ډېر ښکلی. ډېر بهترین. داسې به پروت نه یم په تیکي کې چې زنګ ووهم داسې به پروت نه یم په تیکي کې چې زنګ ووهم زه د خوشحال د تورې شور یم زه به شړنګ ووهم دومره د سره په ما سیوا دي چې دا ستا په هکله دومره د سره په ما سیوا دي چې دا ستا په هکله زه چې په زړه کې هم سوچ وکړم نو رنګ ووهم اوس هم چې ښکلي چېرته ووینم د ځان سره زه اوس هم چې ښکلي چېرته ووینم د ځان سره زه داسې په روښانتې په خپله ځان ته څنګ ووهم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به خپرونه د ادبي ګلونو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي په دغه پښتنو مین وي په پښتنه خاوره مین وي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسو نن راغلي یو دغه هڅه مو کړې ده راسره ناست فراق افریدي صاحب نو ډېر وخته مو نه اخلم راځي د ادبي ګلونو په خپرونه کې فراق افریدي صاحب ته هرکلی وایو. فراق افریدي صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه انضمام ورور ستاسو هم ډېره مننه او اختشام ورور هم ډېره مننه چې زمونږ خواته راغلی او د ادبي ګلونو نړۍ مو زمونږ تر خوا راورسوله. یو جهان مننه. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کومه چې دومره قیمتي وخت نه مو وخت راوویستو. ملګرو سره به هم ښکار وکړو منډې ځکه وهو چارج راسره کم دی نو لنډه غونته تعارف د کتونکو سره وکړي د هغې نه پس به بیا مسلسل کلامونه ورو. سمه ده. په ادبي نړۍ کې په فراق افریدي باندې پېژندلی کېږم بس او د باړې سیمې سره تعلق ساتم په کوم افریدي او کمبرخیل یم. صحیح. او بس لنډ تعارف مې دا دی. ټیک ده جی. کتاب مو هم چاپ دی د هغې په هکله که ورته لږه رڼا اچول غواړئ نو بالکل. او بالکل کتاب مې چاپ دی مارکیټ کې شته دی لا او انشاءالله چې دویمه کوم هغې ده ایډیشن یې دی هغه هم زر چاپ کېږي او اوس مارکیټ ته راغلی دی کتاب د زمپ په نوم باندې چاپ شوی دی. صحیح. کلامونه درنه اورو که بیا راسره وخت و دغه کیمرې راسره وفا وکړه نورې پوښتنې به درنه هم وکړو کلامونه راسره شریک کړئ مسلسل به درنه غزلې اورو دغه کتونکي به هم تمه لري. ډېره مننه. ارشاد جي. نوې غزل دی کتاب کې نشته چې هر څو په ما غریب کستا ملاقات کات هم و هر څو په ما غریب کستا ملاقات کات هم و خلا امید میں برقرار د ملاقات هم و هر څو په ما غریب کستا ملاقات کات هم و خلا امید میں برقرار د ملاقات هم و او ته چې د بل چا کور ته تلې د ستا به زړه روغ ونو ته چې د بل چا کور ته تلې د ستا به زړه روغ ونو زما خو زړه لکه بنګړې در پسې مات هم و. ډېر ښکلی زبردست. مننه. او تا به هم مینه د هغه سره وي کړې منم تا به هم مینه د هغه سره وي کړې منم خو هغه تا باندې مین د ځان نه زیات هم و. ډېر ښکلی. مننه. او لکه وینۍ د لرګي غوندې دننه خوړم لکه وینۍ د لرګي غوندې دننه خوړم خو د ستا یاد زما دپاره لوی سوغات هم و. زبردست. مننه. او دغه سړی که چاته زهر و نو زهر به و دغه سړی که چاته زهر و نو زهر به و دغه سړی خو چاته خوږ لکه د شات
هم و. ډېر ښکلی. مننه. یقین دې وشه چې د ستا په ولفت پای ګڼي. یقین دې وشه چې د ستا په ولفت پای ګڼي. که ستا ولفت نه وي فراق به اوس وفات هم و. ډېر ښکلی، زبردست، خوندور شعرونه. بل غزل درنه هم اورو ارشاد جي. مننه. بل غزل دی چې کله څه تضاد په نظریاتو کې راځي، چې کله څه تضاد په نظریاتو کې راځي، نو هلته تغیر بیا په حالاتو کې راځي. زبردست. مننه. او هغه چې سینګار وکړي نو سپرلی خو یې لا څه چې هغه چې سینګار وکړي نو سپرلی خو یې لا څه چې ښکلا ورسره واړه کائناتو کې راځي. ډېر ښکلی، زبردست، ښکلی شعر یا. مننه. او د چا زړه ماتول لکه کعبه چې ورانول دي. د چا زړه ماتول لکه کعبه چې ورانول دي، خو زړه د چا ساتل په کمالاتو کې راځي. زبردست، ښکلی شعر یا. مننه. او ستا ډېره مننه. ستا سترګو غزل خوانو یو احساس راکې پیدا کړو. ستا سترګو غزل خوانو یو احساس راکې پیدا کړو. اوس نوې نوې خیال مې په خیالاتو کې راځي. ډېر ښکلی. ډېره مننه. مقطع ده چې چېرته سپکوي هم د انسان فراق وشي. چې چېرته سپکوي هم د انسان فراق وشي، بیا هلته تلاطم مې په جذباتو کې راځي. زبردست، بهترین شعر، ډېر ښکلی، زبردست. ډېره مننه. نور بل کلام د سره نو بالکل لا سره شریک کړي. بالکل بل کلام هم شته دی چې ارشاد جي. کارسو را باندې تیرې حادثې دي، که هر څو را باندې تیرې حادثې دي، لا مې هغه شانتې ځوانې ارادې دي. واه، زبردست. مننه. که هر څو را باندې تیرې حادثې دي، لا مې هغه شانتې ځوانې ارادې دي. او چې یاران زمانه وروستو پاتې نشي، چې یاران زمانه وروستو پاتې نشي، ما د دوی د پاره ایښې په ځان خپې. ډېر ښکلی. مننه. او ته زما د حال نه څه خبر یې ګله، ته زما د حال نه څه خبر یې ګله، زما مل ته پسې څومره اندېښنې دي. ډېر ښکلی. مننه. او لکه نوم یې په خطا کې زما واخیست، لکه نوم یې په خطا کې زما واخیست، په مازغو کې مې د خپل نوم انګازې دي. مننه. او آخري شعر پکې دی چې د پښتون مې پرون څه و او نن څه دی، د پښتون مې پرون څه و او نن څه دی، جنازې دي جنازې دي جنازې دي. ډېر ښکلی، بیا را سره شریک. مننه. د پښتون مې پرون څه و او نن څه دی، جنازې دي جنازې دي جنازې دي. ډېر ښکلی. مننه. ملګرو، یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب را مخې ته کوي کوم چې په ټول پوره او معیاري وي. خپرونه د ادبي ګلونو را سره ناست فراق افریدی صاحب، دغه لنډه غونډه پوښتنه درنه کوم چې د کوم شخصیت شعر خوښوئ او اورئ، نو هغه را سره هم لږ شریک. داسې خو ډېر زیات اشخاص دي او شخصیتونه ډېر زیات دي چې مونږ د هغوی شعر کله نه پړاو کړی دی، مونږ لوستی دی، نو په مونږ کې هم دغه ذوق او دغه جذبه را پیدا شوې ده چې څوک هم ښه شعر لیکي، که په مشرانو کې دي که په کشرانو کې دي، خو چې څوک هم ښه شعر لیکي او په معیار پوره او په د ادب په دایره کې دننه شعر لیکي، مونږ هغه خوښوو، د هغې نه متاثر یو. داسې یو خاص نوم نشته چې مونږ یې واخلو چې مونږ د دې سړي نه صرف متاثر یو، مونږ د هر ښه لیکوال نه متاثر یو. صحیح. دغه په بله پوښتنه به راته هم لنډه غونډه رڼا واچوئ، ادبي دنیا ته راغلې نو څومره مطمئن یې ژوند کې مو څه بدلون راغلو که نه؟ بالکل. ادب موږ ته ډېر څه راکړی دی، موږ ته نوم راکړی دی، موږ ته پیژندګلي راکړې ده، موږ ته عزت راکړی دی. نو ډېر زیات خوشحاله یو چې ادب ته راغلي او خدای پاک دې وکړي چې ادب نه موږ ته کومه ګټه راغلې ده، کوم عزت راغلی دی، خدای دې وکړي چې زموږ له وجې نه ادب ته هم هغسې فایده او هغسې ګټه ورسېږي. ډېر زیات مطمئن په ادب ته په راتلو باندې. صحیح. ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې مو را سره ناستې وکړو. ملګرو، خپرونه پای ته رسي. دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ، چینل د سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست مېلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. الویلا پامه.